یو ملګری سوال کړی چې آیا د ښځې سره د شا طرف نه په دبر کې کوروالی کول آیا په دې سره ښځه طلاقیږي او څه کفاره ده؟ الجواب: اول خبره دا چې ښځې سره د شا طرف نه کوروالی کول، اوس که چېرته دا کوروالی دا د شا د طرف نه وي لیکن دا په پرچ کې وي، دا بالکل جایز دی، په دې کې هیڅ حرج نشته دی. لیکن که چېرته دا کوروالی دا د شا د طرف نه وي او په دبر کې وي نو بیا دا نه دی جایز، بلکې دا ګناه کبیره ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي، امام احمد بن حنبل رحمه الله دا حدیث راوړی دی او صحیح حدیث دی: ملعون من اتى امرأة في دبرها، په هغه سړي د الله تعالی لعنت دی چې هغه د ښځې سره د دبر د طرف نه کوروالی کوي. یو سزا خدا شوله چې دا کس د الله جل شانه د رحمت نه لري دی، او بل حدیث کې راځي چې الله تعالی دغه انسان ته نه ګوري، یعنی الله جل شانه دغه انسان ته د رحمت نظر نه کوي. نو دا څومره لوی نقصان شو. اوس چې کومه ښځه په شریعت باندې برابر وي هغه خپل خاوند هغه د دینه منع کوي، لیکن بعض خاوندان داسې قمقلان وي کم عقل وي چې هغوی خپل ښځه په دې باندې مجبوره کوي او هغوی ته دمکینې ورکوي چې زه به تا طلاق کم، زه به دې مړه کمه، او یا ورته هغوی دا بانه کوي چې ما د مولا نه تفوس کړی دی او هغه د دې اجازت را کړی دی. بل محترمو د ښځې حق دا دی چې ښځه د سړي نه خوند واخلي او سړی د ښځې نه خوند واخلي، لیکن کله چې سړی هغه د خپل ښځې سره د خپل میرمن سره هغه د شا طرف نه کوروالی کوي نو په دې سره بیا ښځې ته تکلیف وي، ښځې ته هغه خوند نه حاصلېږي. نو چې کله تا د خپل ښځې سره د شا طرف نه کوروالی وکړو نو په دې سره تا د خپل ښځې حق ادا نه کړو، هغې ته خوند حاصل نه شو، تا ته خو خوند میلاو شو لیکن ښځې ته خوند میلاو نه شو. د شا طرف نه د کوروالی نه ځان ساتل پکار دي، بلکې شریعت چې کم ځایونه ښودلی دي او د کم ځینې د خوند کولو حکم کړی دی د هغه ځینې خوند اخیستل پکار دي.